ما مخکینی زما یو بیانو ما یو پیر په دې عشق باندې رد کړی چې عشق پکې څه ته وایي یو محبت دی مینه ده حدودو کې دننه یو د مور پلار سره مینه د بچي سره مینه ښځې سره مینه خپلوانو سره مینه د هغې نه اوچته مینه د پیغمبر سره محبت د الله سره محبت خو ما دا عشقونه مشقونه دا نشته عشق دا ټکی داسې دی چې دې کې حرام څه کېږي نو بیا د هغې په باره کې د بعض دا کم چې داسې سیکولر ذهن والی او لیبرل طبقه کې ځان ته چې آزاد خیال وایي هغوی زما په باره کې بیا دا خبره کوله چې دی د عشق نه څه خبره دی او خصوصا دغه شاعران نه دي چې د عشق د قیسو نه اوري دوی دا وایي چې دی د عشق نه څه خبره دی ځکه پرې رد کوي نو ما زه څه ارماني هم نه یم چې په دغه ګناه کې زه پرېوځم عشق وایي دې ته چې دې کې ګندګي ده پردی لور خور باندې مینېده بیا په ناروا طریقو سره د هغې سره رابطې جوړول سم خیال دی دې باره کې پاک کار دی که پلیت کار دی پلیت کار دی خور لور دا خو د کور عزت دی که ستا رشتې ته زړه م کېږي اسلام تا ته طریقه ښوولې ده مشران بوځه یا په خپله لاړ شه مشرانو سره خبره وکړه خو دې سره رابطې جوړول بیا عشق بیا په لاس کې نوم لیکل اکثره لکارو په دې ځای کې نومونه لیکلي دا او دا عشق نه دا داسې یو څو کاله پورې یو څو کاله پورې چې فلمونه میلمونه یې کتلي که نه لږ ګرم ګرمې بیا دا قیسې ویسې دې ټولې هېرې شي پردی خور لور هم وشرمئ ځان هم وشرمئ او اکثر چې داسې خلکو ده چې غلطې رابطې او وعدې کړی که نه د دوی ژوند هم مخکې صحیح نه چلېږي ځکه چې دوی د یو بل سره مخکې ډېرې هغه قیسې کړي چې هغه د حد نه وتلي دي اوس د واده نه بعد د دوی په یو بل یقین نه وي او دی ورته وایي ستا دپاره به وایي اسمان راکته کړمه او هغه ورته وایي ستا دپاره به ځان پانسي کړمه جنې ورته او دا د دروغو قیسې او د فلمونو ډایلاګونه او دا د چرسو سیګرټ او دا پیښې د ډمانو د فحاش خلکو دا معاشره الله زموږ نه نه غواړي او نه یو د عقل خاوند دا معاشره غواړي پاک صفا مؤمن څوک غواړي دا معاشره نه بلکې هر سړي کې موږ کې هر سړي سره دا سوچ دی چې یا الله زما د بچي حفاظت وکړه یا الله زما د ښځې وکړه یا الله زما د خور وکړه یا الله زما د مشران وکړه نو د هغې دپاره دې معاشره م روغه غواړي دا هغه وخته پورې نه کېږي زما او ستا بچی زما او ستا ښځه خور لور مور هر څوک چې دي دا د هغه وخته پورې د دوی حفاظت صحیح نشي کېدی چې څو پورې خوا او شا کې معاشره نه وي برابر او معاشره هله برابرېږي چې ما او تا ځان برابر کړو هسې دې ادب ته خو وګوره که نه یعنې شریعت زموږ نه څه معاشره غواړي